روژې مبارکې میاشتې او کوچني اختر ته په درناوي او پر خپل ملت د ځانګړي ترحم او شفقت له مخې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان پر بنسټ د لوګر له مرکزي محبسه 28 تنه زندانیان خوشي شول. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر د استناب محکمې رئیس مولوي موسی کلیم عاصم او د لوګر مرستیال والي مولوي عنایت الله شجاع هم شتون درلود. د لوګر د استناب محکمې رئیس او مرستیال والي په اسلامي نظام کې محبس یو ضرورت وګاڼه او د بندیانو لپاره د عبرت ځای یاد کړ. نو کوشش وکړئ د بندیخانه د ځان لپاره عبرت وبولئ، د امیر المؤمنین ته دعاګانې وکړئ، امارت ته دعاګانې وکړئ. تاسو اوس په حال د مظلومیت د بندیخانې په داسې حالت کې چې روزم ده الله پاک ته موږ تاسو ټول په نانوات باندې د امارت د موږ د تاسو داسې یو کور ده، داسې یو مشترک کورم ده چې په دې باندې موږ تاسو ډېرې ښې ځوانۍ شهیدانې کړي. دا تاسو اوس نه چې دا به تاسو یو جرم به وي، یعنې امارت په تاسو باندې ظلم نه ده کړی چې دا د خپل ځان دپاره یو د عبرت ځای وبولئ، د جزا ځای مه بولئ. دا تاسو دپاره د عبرت یو ځای دی. بل پلو زندانیان د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله له دې فرمانه د هرکلي ترڅنګ د لوګر د مرکزي محبس د مسئولینو او پرسونل له چلچلند هم خوښ او منندوی دي. مدت 5 ماه 4 ماه حبس من سپری کردم. از نگاه انسانیت و مسلمانی ما برادرای خوب بسیار خوش هستیم که بسیار رویه خوب قدم ما کردن، بسیار فهمید رقم یک برادر قدم ما برادر خان یک خدمت ما را کردن، نه کدام ظلم بوده نه کدام جبر بوده. فهمید ما از کل از برادرای خوب خوشحال هستیم. برادر خان هیچ کدام مشکل نبوده. از نگاه فهمید نماز ما وقت نماز ما بوده، از نگاه ما هیچ چیز کم و کسر ما نداشتیم. برادر خان ما از اینا خوش هستیم. خداوند از اینا خوش باشه. اتي خو مې د خدای پاک له دغه جرم نه ما وساتي انشاءالله تعالی چې زه به اتي دغه بیکاره شي ته بیکاره جرم به زه بالکل کوم نه. د یادونې وړ ده چې د خوشي شویو 28 تنو زندانیانو له ډلې 3 تنه ښځینه او 25 تنه نور یې نارینه دي.